ماشومتوب والی راشه والکه راشه ماشومتوب والی وروره په خبره دې سم پوه نه شومه څنګه لکه ماشومتوب واخلی ما ته 100 افغانۍ راکه تا ستا ماشومتوب سره ملاومه ښه دا واله 100 افغانۍ واله کاربازه ته راشه دې خوا ته دلته کښېنه زه دا بوځمه چې ماشومتوب سره یې ملاو کړمه راځه چې ځو دا ستا ماشومتوب دی څنګه یې ښه یم ته څنګه یې والله ستړی شوی یم به شپه ورځ منډې ترړې دي او ژوند دی روان دی زلمیتوب خو به خوند کوي پیسې هم د سره یې موبایل هم د سره یې ازاده به ژوند کې ازادي خو میلاو شوه خو هغه سکون ورک شو او موبایل میلاو شو خو هغه بې مطلبه ملګري ورک شو او پیسې هم ښه ډېرې وګټلې خو هغې سره ذمهوارۍ هم را په سر شوې مخکې به چې چا یو لسګون هم راکه نو موږ به ویل چې زموږ نه مالداره بل څوک نشته هغې کې به ډېر خوند و اوس را سره لکونه روپۍ دي خو خوند پکې نشته هغه چې بېغمه به وده کېدو هغه چې بېغمه به راپاڅېدو هغه چې بېغمه به مستیګانې او لوبې کولې هغه هېڅ هم نشته بس هر سړی په دې فکر کې دی چې آیندې له څه وکړم او آینده به مې څنګه وي همدې کې مو ژوند تېرېږي باور وکړه ډېر ستړی یم ښه راځه چې بیا خپل ماشومتوب ته لاړ شو ښه صحیح ده که نه زه تیار یم راپاسه راځه وخت دې پوره شو ای وروره لږ وخت موږ ته نور راکه زه به 1000 افغانۍ نورې درکړم ها پیسو څه مسله نشته چې هر څومره غواړې درکوم که ته لکونه ډالر هم راکې خو ماشومتوب په ژوند کې یو ځل راځي بیا نه